د زمري 30مه چې برابره ده د اسلامي امارت مجاهدینو او د افغانستان میړني ولس د بریا له څلورم کال سره د یو شمېر وزارتونو مرستیالانو د لوګر ځایي مسؤلینو مجاهدینو او عامو خلکو په شتون کې د یاد ولایت سپورټي لوبغاړي کې د یوې سترې ناستې په ترڅ کې ونمانځل شوه. په همدې موخه جوړه شوې ناسته کې مسؤلینو د دغې ورځې د مبارکۍ وړاندې کولو ترڅنګ وویل د زمري په 30مه د نړۍ سوپر قوتونه په دې هیواد کې په ګونډو او شته ارمانونه د افغان میړني ولس د نه ستړي کېدونکې مبارزې په پایله کې له خاورو سره خاورې شول. قبل از امروز در 24 اسد سال 1400 هجری شمسی نخل جهاد و مبارزه مردم مسلمان و سربلند این سرزمین علیه اشغالگران ناتو به سرکردگی امریکا و اداره دست نشانده آن به ثمر نشست. کایان په خپل په اعتراف کاوه چې دلته د اشغال په نیت راغلي وو. افغانانو د هغوی د اشغال په مقابل کې هغه تاریخ سازه قرباني وکړله چې د تاریخ په زرینو صفحاتو کې به د قیامت پورې خوندي وي. 20 کاله د ټولې نړۍ سره مقابله یو غریب او بیچاره ولس دا ډیره سخته مقابله ده. دا د تاریخ په صفحاتو کې بدیل او مثیل نه لري. د غرض ویناوال وویل د اسلامي امارت مجاهدینو بریا او د یرغلګرو ماتې دا د زرګونه شهیدانو د وینو برکت سره ترسره شوه او له خلکو یې وغوښتل چې د اسلامي نظام پیاوړتیا لپاره اوږه په اوږه له مسؤلینو سره یو ځای همکاري وکړي. قهرمان مجاهد ملت په ملاتړ باندې هر امپراتور ته داسې درس ورکړی چې نه یوازې دا چې د دوی صفر طاقت په صفر کې ضرب کړی بلکې د نړۍ لپاره یو تاریخ سازه شکست او ماتې ګرځېدلي. مونږ او تاسو خپل فرض عملي کړل. الله رب العزت مونږ او تاسو ته نصرت را په برخه کړل او دوی وشرمېدل. یوازې امریکا نه بلکې ټوله کفري نړۍ. د یادول وړ ده چې د ناستې په پای کې د لوګر ولایت سپورت او بدني روزنې لوبغاړو لخوا یو لړ ځانګړي نندارهیز پروګرامونه هم وړاندې شول.